عمران خان تر نیول کېدو وروسته په لومړي ځل محکمې ته حاضر سو. له عمران خان سره څه وسول؟ عمران خان څنګه په اعدام محکومیږي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. عمران خان له نیول کېدو وروسته په لومړي ځل محکمې ته حاضر سو. د پاکستان مخکینی صدراعظم عمران خان نن چهارشنبه د می 10 د غوایي شلمه په اسلام آباد کې یوې ځانګړي محکمې ته حاضر سو. دا 13 ورځ د هغه له نیول کېدو وروسته لومړی ځل دی چې محکمې ته حاضریږي. عمران خان 13 ورځ محکمې ته له حاضرېدو وروسته د نیمه پوځي ځواک غړو ونیوه او د احتساب ادارې ته یې وسپاره. هغه په فساد، د پوځ د ځینو مشرانو په ضد څرګندونو او نورو مسایلو کې په ښکېلتیا تورن دی. د عمران خان وکیلانو ویلي دي چې د نیمه پوځي ځواک غړو د عمران خان د نیولو په مهال په هغه باندې فزیکي برید کړی دی. عمران خان چې کله محکمې ته حاضرېده په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د تحریک انصاف ګوند مقاومت د 80 کلن عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه پلویانو د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په مظاهرو کې تر دې دمه د څو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د ټویټر په ګډون په ټولنیزو رسنیو بندیز لګولی دی او انټرنیټي خدمات یې هم بند کړي دي. ځینو پاکستاني ټلویزیونونو د روانو مظاهرو په اړه له راپور ورکولو هم ډډه کړې ده. د عمران خان پلویانو په ځینو سیمو کې په حکومتي او پوځي ودانیو هم برید کړی دی او لارې یې بندي کړي دي. په پېښور، کویټه، کراچۍ او نورو سیمو کې هم مظاهرې سوي. د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي له خپلو پلویانو څخه غوښتي چې سوله ییزې مظاهرې روانې وساتي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.